مینوالو زه محنور خان او د پروګرام نوم دی پخیر پروګرام کې اوس ځل بیا تاسو ته وایم هرکلی څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې پروګرام چې کوم فارمیټ دی په دې کې وي ستاسو دپاره یو ټاپک کم باندې چې کوو مونږ چټ چیټس او ستاسو سره ښکلې خبرې او نن هم بالکل زموږ د پروګرام همدا مقصد دی په دې کې تاسو مونږ ته لایو فون کال کولی شئ نمبر چې کوم دی هغه په سکرین باندې موجود دی او یا به موجود شي په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ سعودي نه دوبۍ نه یا نور ځایونو نه چې څوک کال کوي کنټري کوډ 0092 دا به وي بیا مخکې نمبر نه مونږ ته کال کولی شي او پلیز زه تاسو ته بار وایم چې کله چې هم کال کوئ د خپل ټي وي والیوم چې کوم دی هغه سلو ساتئ یا بند ساتئ ولې چې د دې وجې بیا ډسټورشن کېږي ستاسو کال هم کټ شي او ښه خبره هم نه ده چې یو دومره ټایم پس کال میلاو شي او هغه کټ شي نو کوشش کوئ چې کال ټایم کې خپل والیوم چې کوم خپل والیوم نه خیر خپل والیوم خو اوچت ساتئ خو د موبایل چې کوم والیوم دی هغه رو ساتئ لکه څنګه چې زه پروګرام ته رالم ما خپل موبایل سایلنټ پته نه سایلنټ کړی مې دی هم که نه دی خو زه هم سایلنټ کړمه ولې چې د انسان پته نه لګېږي نو دې وجې تاسو هم د خپل ټي وي والیوم چې کم دی هغه سلو ساتئ بالکل راځم خپل پروګرام طرف ته لایو فون کال موجود دی 051 410 2292 په دې باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ موږ سره ښکلې خبرې کولی شئ تاسو دپاره په دې کې ډېر ښکلي سانګز موجود دي ټاپک څه دی هغه ماته هم نه دی معلوم چې نن به ټاپکس ته وي او که تاسو ماته وایئ چې زه په کوم ټاپک باندې خبرې وکړم نو تاسو هم موږ ته کال کولی شئ او موږ سره خبرې ډسکس کولی شئ راځم ټاپک به نن زه دا څه کېدم چې زه به هم سوچ وکړم ټاپک به نن کېدو سیالي یو داسې شی دی چې سپیشلی نن سبا داسې یو کس به نه وي چې هغه به نه وایي چې زه سیالي خو په خپل سیالۍ کې تاسو دومره حد ته مه غورځېږئ چې بل انسان تاسو راوغورځوئ ځینې خلک سیالۍ کې یا یو بل ته ځان ښولو دپاره یا هر یو انسان نن سبا بل انسان ته نیچه دکھاولو دپاره هر یو کار کوي نو کوشش کوئ چې په ژوند کې که تاسو څه هم کوئ هغه د ښه زړه نه کوئ چاته ځان ښولو دپاره یا چاته نیچه دکھاولو دپاره یا څوک ازارولو دپاره تاسو یو کار مه کوئ ولې چې په پښتو کې یو متل دی وایي ښه خوی به دې سلطان کي او بد خوی به دې په ځان پسې حیران کي او څنګه چې یو کال راغو السلام علیکم وعلیکم السلام جی رجانه څوک او د کوم ځای نه وعلیکم السلام عمان مسقط نه ولیار عمان مسقط نه ولیار څنګه یې وروره ښه خیریت ته خیر دی بس خیر د مازه دي خورجانې ته څنګه یې ښه برابر یې زه بالکل ټیک ټاک یم تاسو څنګه یې بس مازه دي الحمدلله بس ګزران به تېرېږي څه به ویل غواړئ پروګرام په خیر کې بس پروګرام خو ماشاءالله ډېر ښکلی روان ده او موږ یې ګورې هره ورځ یې کار ورته ناست وي صحیح او زما یو ټاپ په دغو زما اواز د سره ښه ونه لګي مرۍ مې ناسته ده خو دومره هم نه ده ناسته چې په چا مې اواز بدل کېږي نو بالکل هغه تاسو ما خبره کوله وایي چې ښه خوی به دې سلطان کي او بد خوی به دې په ځان پسې حیران کي نو په ژوند کې تاسو داسې خوی کوئ ولې چې انسان هر څه ختمیږي دا یاد ساتئ دولت ختمیږي شهرت ختمیږي هر څه ختمیږي خو دا یو ښه اخلاق او ښه چې تاسو چا سره کړي هغه لایف ټایم یادېږي نو کوشش کوئ چې په سیالیو کې یا په نورو شیزونو کې تاسو څه داسې الفاظ مه استعمالوئ یا بل انسان نه ځان اوچت راوستو دپاره تاسو ځان مطلب داسې مه کوئ چې یار ځان وشرموئ او بس بل انسان نه ځان اوچت وکړئ نو کاینډلي دا شیزونه چې کوم دی په ژوند کې نه دي کول پکار خپل اخلاق چې کوم دی هغه همیشه چې کوم دی ښه ساتل پکار دی ولې چې د انسان اخلاق ښیي نو هغه به ټول عمر په هر ځای کې خوشحالوي ځینې خلک وایي که نه وایي چا په دولت وخوړه چا په څه وخوړه چا په څه وخوړه خو زه یم که نه چې کوم انسان یې په خوله خوړلی شي که نه هغه په دنیا کې په هېڅ نشي خوړلی ولې چې تاسو به اکثر لیدلي ډېرې لویې جګړې ډېر لویې مسلې چې ډېر هر څه که نه خو په اخره کې په څه حل کېږي په جرګه یې حل کوي په جرګه کې خو نور څه نه یو وجلی کېږي نه بل وجلی کېږي خو د مشرانو یو څو خبرې چې هغه کله وشولی شي په هغې باندې عمل وشي یو په صحیح طریقه باندې یو خبره وکړي ټول پرې عمل وکړي نو دې وجې چې خپل الفاظ او خپل اخلاق چې کوم دی هغه همیشه ښه ساتل پکار دی السلام علیکم السلام علیکم باجي وعلیکم السلام باجي تبران نه خبرې کوم جی وروره څه به ویل غواړئ پروګرام کې باجي ته سندرې مونږ ته ډالۍ وکړه څه وکړمه سندره صحیح ده انشاءالله زه دا لږې ډېرې دا خبرې وکړم که نه چې دا خلکو له خوب ورشي بیا به ورته ګانه ولګو نازي اقبال اواز کې نازي اقبال اواز کې خو به شرط نه وي ولې چې ګورو به که لایبررۍ کې موجود وي خو وبه یې لږ درته خامخا چیرې وګانې
چلو صحیح دی باجي ډیره مننه. ډیره مننه شکریه ثانک یو سو مچ. نو د تاسو ګورئ چې داسې زموږ سیلیبریټیزم د ډېر څوک یو سیلیبریټي خوښوي څوک خوښوي ځینې خلک ډېر ښکلي خوښوي ځینې خلک یو ښه کال وروسته پورې نو دې وجې کوشش کوئ چې تاسو خپل اخلاق که تاسو په هر فیلډ کې یئ تاسو په هر ځای کې ځان هم میچور ساتئ تاسو ته کله هم دا نه یم چې تاسو بیخي ځان راوغورځوئ نه خپل یو لیول هم ساتل پکار دی ځان راغورځول هم نه دی پکار خو لیول سره 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 هغه یو خبره ده که نه وایي خدایه لوی مې کړي خو لوی رامه کړي زمونږ خلک چې خدای لوی کړي نه خو لوی ډېره غټه کوو که نه نو لوی مه کوئ چې تاسو کله په ژوند کې لوی او تکبر او دا شیزونه شروع کړل که نه نو تاسو به اټومیټکلی الله راغورځوي که نن نه سبا نه بله ورځ انسان اټومیټکلی راغورځېږي نو چې بیا سبا مونږ هغه چا خبره وایي لږ دی او تل دی که نه ډیر شي او بیا زرګن ډیر شي نو دې نه پکار دا دی چې همیشه چې کم دی پازیټیو تھینکینګ کول پکار دی پازیټیو شیزونه کول پکار دی که تاسو یو کار کوئ هغه پازیټیو طریقې سره کوئ چې مطلب که تاسو څه هم کوئ هغه الله رضا دپاره یا یو خوشحالۍ دپاره چاته نیچا دکھاولو دپاره چاته اذیت رسولو دپاره دا کارونه مه کوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستا کال سره په ما چیم لاړو داسې ګرم چې څنګه چل دی وروره ښه بالکل خیر خیر دی ستا دعاګانې دي. صحیح ډېره مننه. څه به ویل غواړئ پروګرام کې؟ پهله رنګین ترین خبره کوم بلوچستان ضلع ارنایي نه. نه د رنګین ترین دا نوم در باندې چا ایښی دی؟ مور پلار را باندې ایښی ده که نه نو لکه څه سوچ خو به یې کړی که نه لکه دومره زبردست نوم د زړه د خوشحالۍ نه لکه وجه څه کېدلی شي؟ یاره ما ته پته نشته بس هغه را باندې ایښی ده که نه نه مور پلار خو به دې ژوندي د خیره که نه الله شکر دی بالکل ژوندي بس تپوس به ترې کوې ماله مو دا رنګین ترین نوم ولې کېښوده؟ صحیح ده بل پروګرام کې به د انشاءالله تا ته ضرور ویایم ضرور به دې تپوس کوي لکه ګوره ځینې بچي خو ټولي خو یو بچي له سړی داسې نوم کېږي زړه د ډېر مینې نه سړی کې نه دي نو لکه ته به تپوس کوې چې لکه وجه څه وه؟ صحیح ده چې بالکل به تپوس کوم بیا به تا ته انشاءالله بل پروګرام کې ضرور ویایم. مننه خفه نه شئ. او څه به ویل غواړئ پروګرام کې نور؟ بس پروګرام کې خدا ویل غواړم ماشاءالله تاسو ډېر ښایسته پروګرام ده او څه پکې ښایسته ټاپک راولئ چې ډېر خوند کوي او ستاسو پروګرام هر وخت کې اورو پوه شوې چې ډېره مننه. او نن د بیا ښایسته ټاپک راوړی ده چې پس سیالي پکار نه ده چې پوه شو همداسې ده نو تا به څه ویل غواړې په دې باره کې؟ په دې باره کې دا ویل غواړم چې سیالي خو بالکل پکار نه ده ځکه چې سیالي کې خلکو ډېر تاوانونه کړي دي همداسې خپل ارثیه بایللي دي په دې سیالي کې نو مونږ وایو چې اخلاق ادب ډېر ښه شی دی بس نارمله چلیږو مونږ ته به هر څه اساني که نه بالکل همداسې ده خو بس صلاح دې وکړي چې دا عقل په ټولو کې راشي سره زما بالکل امین پهله تا ته بیا ستاسو ټول ټیم ته سپیشل سلام ډېره مننه او نور وخت خورې بس نور وخت دې نه ضایع کوم وخت راکولو د یو جان مننه ګل دې غواړم ګل اوسې عمر دې د ګل ماشه صحیح ده ډېره مننه خوشحاله شوم تاسو ما ته فون وکړو او دومره ښکلې خبرې مو کړلې ډېره مننه. واقعي تاسو یقین کې ځینې کالرز هم داسې وي لکه هر یو مینهوال زموږ دی نو لکه دې نه هم تاسو یو مطلب والی چې لکه ځینې کال وکړي نو همیشه داسې یو خبره کوي یو ځای کې یو بریک ته خو ما ته بریک نه بغیر بله خبره ونه کړي زه یو وړي شم دمې باندې دمې نه واپس بیا راځو. ویلکم بیک ویورز یو ځل بیا پروګرام په خیر کې تاسو ته وایم هر کله او راځو خپل پروګرام طرف ته او ټاپک چې کوم دی سیالي څنګه چې زما ورور خبره کوله چې بالکل سیالي چې کوم دی هغه بد شی دی واقعي په سیالۍ کې انسان ډېر څه وبیلي او سپیشلي زه خویندو ته سره زما لکه مونږ سیالي کوو او لکه چا یو ډرس اچولی چا یو لاس کې یو ښه شی بنګړي اچولي یا څه شی دی چې زما هغه خوښ شي زه ورته یم چې یار بس ماله دا کول دي زه په سیالۍ کې دومره لیونی شم خو زه دا نه ګورم چې یار یا زما د مور یا زما د پلار جیب هم دا ګواره کوي یا زما د رونو یا زما د هسبنډ دومره مطلب طاقت شته دی چې ماله دا شیزونه والي نو کوشش کوئ چې داسې یو شی په ځان باندې مه بوج کوئ که تاسو سره څه شی دی په هغې باندې شکر کوئ د بل انسان شیزونو په ځان باندې مه بوج کوئ چې خدای هغه له ورکړي دا سوچ وکړئ چې کوم چې تاسو له الله درکړي دي که نه ځینې داسې خلک شته دي چې الله چا له هغه هم نه دي ورکړي نو په خپل هر حال باندې شکر ویستل پکار دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مانور جی رور جانه څوک د کم ځای نه؟ سمی فریاد خبرې کوم اسلام آباد نه. څوک خبرې کوئ؟ سمی فریاد. صحیح فریاد وروره څنګه یې ښه خیریت دی خیر دی؟ الله احسان ته څنګه یې ستا ټول ټیم ته سلامونه. زه ډېر ټیک ټاک وعلیکم السلام. څه به ویل غواړې برو؟ دومره ډېرې انرژي وي تاسو دومره ډېرې خبرې وکړي. جی یو کس چې دومره ډېرې انرژي وي تاسو دومره ډېرې خبرې کوې.
پوه نه شم په خبره مو مال یو کپ چای دی اوس خو دومره ډېره انرژي پکې وه یو کپ چای کې هغې نه مخکې مې یو برګر یو جوس والی څنګه نن خو دې مارۍ خراب دي ولې دا ځکه خو دومره وزن نه دی که نه نور څنګه مرۍ زما نن 5مه ورځ د خرابه ده ولې چې زه ډېرې رو خبرې کوم که نه ځکه بالکل زمونږ د پښتنو خو ماشاءالله چې چاته آواز هم کوي نو پنجابیان وایي که چېرته چا سره یې شر دی حقیقت ده بس دا خو د اواز خو الله پاک داسې عیب او یو عبرت پیدا کړی مګر دا خلک چې هېرېږي پښتانه او که ټیم مې ناکاره دی که نه چې زه ورته آواز کوم اوري نه بیا ورته زه چغې وباسم څه به ویل غواړې پروګرام کې نور سال د خیر دی خیر د تاسو لکه آی تھنک خپل ټي وي والیم روز ساتئ نو کال به نه کټ کېږي والیم خو کم دی زه به څنګه د خیبر شو څنګه درځم دا طریقه راته وښایه دا تپوس کول غواړم څه له راتلل غواړې او خیبر د شو زه څنګه درځم خیبر ویټي ته تاسو هوسټینګ کول غواړئ که صرف اسې راتلل غواړئ ملاقات له راتلل غواړم صحیح ده نو دا آی9 کې آفس دی تاسو راتللی شئ څه مسله خو نشته ده آی9 کې آفس دی دې څه ټایم ټایمینګ څه بل څه آی9 2 کې خیبر آفس دی ښه نو زه به چا سره کښته کول غواړم تاسو د پروډوسر وایز د پروډوسر سره ملاقات کول غواړم چې څوک هم جی نور څه ویل غواړئ پروګرام کې هلو کال کټ شو جی راځم خپل ټاپک طرف ته لکه څنګه چې ما دا خبره کوله چې کله هم چې خپل خواهشات ساتئ छोड़ दे मुझे बात करने की خواهشات باندې ورسته خبره وکړو ښکلې شانې ګانا اورې واپس داسې بلوپرې پکې هم کېږي کله کله چې کله کله په موږ باندې اچانک سره هم سټینډ بای شي او ما میسج کتل چې کوم زما په پیج باندې راغلی دي نو زه به ویل غواړم خانجي دی جی وایي چې مانور خان السلام علیکم شریف خان یما تھینک یو سو مچ امانت خان دی زبردست فیصل عرفان نایس څنګه نیم ورسره اخله که نه ښه مشتجاب خان او اقبال خان او وایس آف محسن خیل بلکې ډېر میسجونه داسې دي ډېر کمنټونه دي چې کوم را روان دي او د ټولو ډېره زیاته مننه کومه ټولو ډېر زیات شکریه چې زما پروګرام کې او تاسو راځئ دومره کمنټس کوئ لایو یې ګورئ بالکل دا پروګرام تاسو زما یوټیوب چینل چې کوم دی مانور خان آفیشل نه هغې باندې هم تاسو لایو کتلی شئ او راځم خپل پروګرام طرف ته چې کوم کې ما تاسو ته خبره کوله چې سیالي چې کومه ده هغې باندې تاسو لږ کنټرول ساتئ هر یو شی خوند کوي خپل لیمټ کې هغه ځینې خلک خبرې کوي که نه وایي خپې دومره غځول پکار دي چې څومره د سړي صادر وي بالکل داسې هم کول پکار دی چې کله ستاسو حالات ټیک نه وي یا تاسو ته څه ایشوز وي نو خپل صادر مطابق خو زه دا ویل غواړم چې خپل صادر اوږد کوئ چې د خپې لنډولو له ضرورت را نشي محنت وکئ او هر یو کار په ښه طریقه باندې وکئ نو انشاءالله داسې وخت به راشي چې د خپې لنډولو موقع به نه راځي بلکې صادر لنډولو موقع دې راشي السلام علیکم हेलो वालेकुम अस्सलाम जी रोड जान असो को de कम زینا یاره نو خاطر عدنان خبر کوم ما اور په ماموته जी څنګه چل دی روړه خیریت ته خیر دی خیر دې شکر دی یاره تاسو پروګرام په اړه دې وکړو ها فرست ټایم یو کتو په شپه وکړو کې پهله ځل تاسو ما پروګرام وکړو یاره بدل کې دې زید نواب سره ناستو ما اور په سراج ماما او بل کاشف ته نو بزې دا نمبر ملو کو نن دی باج سره خبره کوو صحیح موږ د ملاقات غوړي پروګرام ته لاړو سلامونه ورته وړاندې کوم چې څوک تاسو سره ناستي او ډیره مننه الله دې وکړي چې فرست ټایم وکړو همیشه بیا ګوري امين 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 بس دعاګانو کوم یا ساتي او ټول مینوالو ته دعا سلام کوي ډیره مننه نور څه ویل غواړئ پروګرام کې نه بس نور خو څه ویل نه غواړو بس بي اتل ته نه سرفراز پکې چکو نه ولنو بس اوس خوند خراب لکه زما پروګرام د پی اس ال په ورځ راغی نو بس ګوجي بس ټول مینوالو ته دعا سلام کوي ډیره مننه تھینک یو سو مچ دا وګورئ ځینې په ژوند کې خلک داسې خلک مونږ داسې خلک یو که نه چې مونږ زړونه الله تعالی هم غټ راکړي هم مونږ پردو خلکو نه امیدونه لګوو سرفراز پکې چکو
کاغه چکه وایي څه او که ونه وایي څه زموږ دی خدا دی چې بالکل زموږ د پاکستان نومونه چې کم دی هغه روښانه کیږي او بل که پی اس ایل کې څومره هم ټیمونه دي ټول زموږ په خپل دي که هغه پېښور دي که لاهور دي که کراچۍ دي که اسلام آباد دي مونږ چې هغه وبېللو دا خیر دا ټول زموږ خپل دي که څوک هم وګټي زه به ټولو باندې خوشحالي کوم او که څوک هم وبېلي زه په ټولو باندې خفګان کوم ولې چې دا زموږ پردو چا سره جګړه نه ده دا خپل زموږ خپل ماشاءالله مونږ دومره ډېر یو که نه که زموږ پاکستان کې زموږ څلور صوبې مونږ په یو اتفاق باندې شو که نه نو مونږ د ډېرو ملکونو مقابله کولی شو خو په ژوند کې مونږ په اتفاق کیږو نه مونږ هر ځای کې سیالي کوو هغه ملک دا کار وکړو مونږ ولې داسې ونه کړو هغه داسې وکړل مونږ له پکار دی چې مونږ داسې هر څه وکړو چې خلک وایي چې پاکستان داسې وکړل چې اوس مونږ یې داسې وکړو خو مونږ خو سیالونه نه اوزګارېږو مونږ وایو چې ورشه وګوره هغه بلې مور کم رنګ جوړه اچولي چې زه په هغه رنګ جوړه کې رانه شم یا ما دا جوړه تېر شوي ځل اچولې دې ځله خو زه نه اچوم دا خلک به څه وایي نو په دې باندې که تاسو یاد شي ما یو ټاپک هم ایښود دی السلام علیکم السلام علیکم جی روډ جانه څوک و د کوم ځای نه زه به بیا نه انتظار خبرې کوم څه ولمه د ښایي زه خو بالکل ښه یم تاسې ښه کور کې خیرات ته خیر دی شکر دی ښه چې ورته لګېدلی څنګه پوه نه شومې مې له خېډې وچوه د شپې ستړي کېږم بونه وخت سره دویم کپ چای مې د چار وختی مې هو موږ ته شو پخیا نه که پخوي خو بس داسې ټایم دی چې پخلي ته کښېنمې نو بیا باندې پروګرام پاتې وي که نه اندولن جا دی که نه بس دا پروګرام خو په هر چینه ورته ولیو که صحیح څه ویل غواړې پروګرام کې ټاپک حوالې سره به څه ویل غواړې یا که چاته څه میسیج څه جواب ورکول غواړې والله ته ښه شاو سادي کس بس ټوله هغه خبره تنو چې دلته متلي اراوند سولو تنو صحیح څه چاته خو بس پیغام نه ورستاوي نه بس شوته دې کوي قابل دی قابل ته بس هغه مې زړه مرګلی مګه ته سلام کوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام نور بس نور چې خوښ نشته مولا صاحب دروي ته به خبرې وشي صحیح صحیح نور ډیره مهرباني شکریہ چې تاسو کال وکړو موږ پروګرام کې دومره ښکلې خواږې خبرې مو وکړلې لږ پکې زه خپل ټون ته واورېدلم بالکل کالرز وي او تھینک یو سو مچ تاسو موږ ته کالز کوئ دومره ښې خبرې موږ سره کوئ تاسو ټایم راکوئ زموږ پروګرامونه ګورئ نو داسې زه په ژوند کې همدا یم چې لکه انسان له ځان نه څه نه څه جوړول پکار دي یا د خپل اخلاق د وجې یا که تعالی الله پیسه هم درکړې ده ټیک ده نو ته د خپل پیسې هم داسې یو استعمال وکړه چې د انسان تا نه زړه رخ شي ته به خپل پیسې په ځان کې دومره تکبر او دومره غرور ته پې هغه ونه کړي چې انسان په تا باندې لعنت ووهي خپل پیسو نه یو غریب ته فایده ورسوه یو ضرورتمند ته فایده ورسوه نو داسې که ستا اخلاق دی خپل اخلاق نه چاته فایده ورسوه که تعالی الله یو هنر درکړی خپل هنر نه فایده واخله نو په ژوند کې دا شیزونه کول ډېر زیات ضروري دي مونږ چې کله دې شیزونه راووتو تا ویلي ما ویلي ده کړي هغه کړي دا داسې وشو دا هغسې وشو نو کیدای شي چې زمونږ ژوند به ډېر زیات ښکلی شي زمونږ زندگی به ډېره زیاته زبردسته شي مونږ سیالۍ پرېښودې مونږ یو بل ته پیغورونه پرېښودل مونږ یو بل ته طنزونه پرېښودل یو بل راغورځول مو پرېښول یو بل ته نیچه دکھاول مو پرېښودل که نه نو زه یم چې کیدای شي ژوند ډېر زیات ښکلی دی ژوند واقعي ډېر زیات ښکلی دی خو که څوک پرې پوه شي زمونږ سپیشلی مونږ پښتنو خپل ژوند ځان دپاره ډېر زیات ګران کړی مونږ ځان له خپل یو لیمیټیشن ایښودی دي دا به داسې نه کېږي دا به داسې نه کېږي دا پیغور دی دا کار داسې وشو هغه کار چې څه په نصیب کې لیکلي هغه الریډي کېدل وي خو مونږ ځان له یو لیمیټیشنز ایښودي دي مونږ یو بل باندې پیغورونه کوو کله د یو شي کله د بل شي او مونږ خپل ژوند ځان له ګران کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام مانور ته هرکلی په خیر راغلی او ډېر ستړی مه شي په خیر پروګرام کې ډېره مننه شکریه په خیر خو به تا ته وایم پروګرام کې په خیر علي روزانه څه به ویل غواړې پروګرام کې ډېره خوشحاله اوسې صابر بارا ګړی مردان نه خبرې کوم مردان نه مردان کې ګرمي شته او که نشته ښه کافي ګرمي ده زه خو پې پرون راغلی یم او توبې مې ویستې او چې ګرمي ډېره زیاته ده مانور بالکل ما زه پېښور کې وم 2-3 ورځې او بالکل زه ګرمۍ لیونې کړې وم ما چې الله دې بس انسان دې ځینه وباسي واقعي ډېر ما خو یې که پنډۍ کې ډېره زیاته ګرمي ده خو چې د پېښور ګرمي مې وکتله که نه نو شکر مې وایستلو او چې بس د ګرمۍ موسم دی خامخا د ګرمۍ کې ګرمي نه وي یخنۍ کې یخني نه وي ځکه خو د ګرمي او یخني همدا خبر ده که نه هغه خلک وایي که نه وایي صبر کرنے میں اور صبر آ جانے میں فرق ہوتا ہے نو چې انسان هغه یو کار صبر ونه کړي نو بې مزه کوي لکه یو واقعي چې مونږ کله کله حیران شو مونږ دا ګرمي نشو برداشت کولی الله دې نه کړي که د دوزخ ته وویشتلو نو بیا به څه کوو مسله یې زموږ په حال رحم وکړو ټاپک دوم ډېر ښایسته دی مانور او موږ له پکار چې لکه زه خو حیران پاتې یم چې موږ یو بل سره سیالي کوو که نه په پیشن کې په نور څه داسې
خرچ خراجات کې په پیسو کې، خو په نیک اعمالو کې چا سره موږ سیالي ونه کړه. نه کوي بالکل. نو زه خو هم سیالي پکاره، خو په دغه څو مسؤلیت چې څوک پابند نه صحیح خبره نو هغې سره سیالي پکاره چې میره دا سړی نیک کار کوي، څومره دی څومره متقي دی پرهیزګاره دی، زه ولې داسې نه یم. دی 2 نفلونه کوي، راشه چې زه 10 نفلونه وکړم. بالکل نو دی کې سیالي پکاره دی، کې هر کله موږ سیالي وکړو ژوند به موږ ډېر زیات اسان شي، او چې موږ له پکار دی چې په خپل خواهشاتو باندې موږ کابو ومنو. بالکل همداسې ده. بس الله دې وکړي چې زموږ ټول خلک په دې خبرو باندې پوه شي. اکثر زه ټاپکونه راوړم، زه هم ډېرې وړې وړې خبرې دي، خو دا د ژوند ډېر لوی سبقونه انسان له ورکوي، خو که څوک پرې پوهېږي. څوک پوهېږي په دې خبرو عمل وکړو. الله دې ډېره خوشحاله کړه. ډېره مننه. السلام علیکم. ډېره مننه، شکریه. واقعي زما د ورور چې کومه خبره وکړه بالکل د دې نه پس زه هم دې خبرې ته راتللم چې مونږ سیالي چې په دې شیزونو کې کوو چې هغه دا وکړل، مونږ سیالي په دې کې ولې نه کوو، په دین لارو کې مونږ سیالي نه کوو، په ښه کار کې مونږ سیالي نه کوو. که یو انسان د خدای په نامه لږه ورکړه، مونږ په دې کې سیالي نه کوو چې یار زه به لږه ډېره ورکړم. که یو انسان چا سره لږه نیکي وکړه، مونږ په دې کې سیالي نه کوو چې زه به ډبل نیکي وکړم. یا یو انسان چا سره ښه وکړل، زه به ډبل. مونږ خو به ښه امیران به یو، ښه جیبونه به مو ډکي، ښه 20 کورونه به مو په کرایه به مو ورکړي. په روژې میاشتې کې مونږ دام تکلیف نه کوو چې چا نه نیمه کرایه والو. دا ورته وایو چې په دې نیمې کرایې باندې ځان له راشن واچوه. الټه مونږ په روژه کې هر څه ګران کړو، مونږ هر یو شی ډبل ریټس ته وخېجو. زه نن تللی وم، ما ګډ اغوستو، نو اټومیټکلی ریټس دومره زیات وو چې زه فیملی سره لاړم، زه حیرانه پاتې شوم. هماغه ګډ چې کله به ما 30-40 هزار کې اغوستو، هغه نن 1,90,000 ته رسېدلی و. نو زه حیرانه شوم، ما یې دا ولې چې اختر را روان دی. نو دا خلک په هر یو شی کې خپلې فایدې ولې چې دا الله تعالی موږ له یو سنت راوستلی دی، یو قرباني کول چې د چا وس رسېږي هغه یې وکړي، خو موږ په هغې کې هم خپلې فایدې ګورو. هر یو شي ریټونه ډبل کړو، د چا به وس رسېږي، چا به خپل مور له، چا به خپل پلار له، چا به خپل مشرانو له 1 روپۍ به جوړه کړي چې یار موږ به دوی له قرباني کوو، دوی به حصه کوو. نو راشه زموږ خلک حلالول کوي چې روژه نږدې شي، سبزي فروټ هر څه ګران شي، چې غټ اختر نږدې شي، څاروي ګران شي، نو آخر انسان کم طرف ته لاړ شي. اما یو خبره واورېدلې وه، آخر سړی لیونی شي. او واقعي نن سبا خو زه یم چې تقریبا 90% خلک لیوني شوي دي چې دې کم ماحول او کم لایف روان دی. خو بس الله دې په موږ باندې خپل رحمونه وکړي، الله دې موږ ټولو له هدایت راکړي. سره زما زه دا نه یم چې زه تاسو ته کومې خبرې کوم، هغه ټول شیزونه په ما کې پوره دي، ډېرو شیزونو کې په ما کې هم کمیشته دي. نو زه کله کله دا خبره په دې کوم چې کم ضدونه چې ما کړي یا کم غلطیانې چې ما کړي، نو ما د ډېر لوی ګزارونه راکړي دي. نو زه دا غواړم چې زما کم مینهوال چې ما سره دومره مینه کوي چې په دې ټایم هم کیني، ما لایف ګوري، نو زه وایم چې کم از کم که زما طرف نه یو ښه خبره یا هغه شی چې زه ورسره شیر کړم چې کم ما له نقصان راکړی، چې زما ویورز له نقصان ورنه کړي. نو په دې وجې پلیز دا درته وایم، دا فاني دنیا ده او کال دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روډ جانه څوک او د کوم ځای نه؟ بشیر بچا د سعودي عرب نه. بشیر د سعودي عرب نه. څنګه یې وروره؟ ښه خیریت دی؟ خیر دی؟ ټیک ټاک. سرکې بالکل سرکې. پروګرام خو ډېر مزېدار روان دی، خو ته پکې چاته څه پرېږدې خبرو ته که نه؟ نو زه به چاته څه پرېږدم، هوسټ زه یم، ما سره بل څوک نشته چې څوک خبرو ته پرېږدم. نو بس دغه خبره ته ستا پروګرامونه زه ګورم چې ته کوم ټاپک کې دی، او زه خبره جوړه کړم او نمبر میلاوم، هغه خبره ته کوې لګیا یې. هغه ما کړي. زه پرېږدم ځان، زه پرېږدم دا یې وایي، نو ضرورت ماته څه شو؟ نه نه، ګوره د هر یو انسان یو خپل ځای وي، تاسو هم پکې څه ویلی شئ، څه مسله خو نشته دی. نه نه، مسلې خبره نه ده، الحمدلله خدای دې ښه ساته، خدای دې خوشحاله. خو لکه ته وایې چې خبره تا پیله کړي، خبرې ته وکړې نو بیا پکې نو زه روړجانه ما مسله ده، زه ځکه ټولې خبرې وکړم که نه، زه یم چې څوک فون وکړي صرف زما تعریف وکړي، ټاپک باندې به زه خپله خبره وکړم. نه بس بچې زموږ د لور په ځای باندې ډېر درته خوشحالېږو، پروګرام دې ډېر مینه ګورو. هېڅ بل پروګرام زه نه ګورم، حقیقت درته وایم، زه ټول نیوز ګورم، خو چې ستا پروګرام یې دا زه نه سزا کوم. ډېره مهرباني، دا ستاسو مینه ده، ستاسو مینه ده، نور هېڅ نه ده. ډېر درته خوشحالېږو، په فخر در باندې کوو او ډېرې ښکلې خبرې کوې، او خدای دې تا نه د دې سیله درکړي. څنګه ده؟ کال کټ شو. ښه، موږ سره دا ټایم د یو ګانې د تاسو هم ویلکم بیک ویورز، یو ځل بیا پروګرام په خیر کې تاسو ته وایم هرکلی، او بالکل پروګرام چې کوم دی هغه په موبایل باندې هم ما سره لایو دی، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زما چې کوم یوټیوب چینل دی زه هغې نه هم لایو یم، که چا سره مطلب خیبر
نشته یا ټي وي کې څه مسله ده یا کیبل لاړلو نو تاسو لایو هم ما کتلی شئ زما په پیج باندې نو تاسو زه راځم خپل پروګرام چې کوم ټاپک دی زما هغې طرف ته زه راځم او څنګه چې ما تاسو سره خبره کوله چې زما چې کوم ټاپک دی هغه دی سیالي نو سیالۍ کې چې دی خلک وایي که نه پښتو کې پختۍ ماتېږي خو زه وایم چې په سیالۍ کې د انسان ټول ماتېږي دا یاد ساتئ ولې چې په دې وجه ماتېږي چې انسان هم ځان له زور ورکوي هم خپل چر چاپیر کې چې کوم خلک دي هغوی له زور ورکوي هم خپل فیملی له زور ورکوي نو هغه کار مه کوئ چې سبا پرې تاسو تباه کیږئ زما په مخامخ یو څو کسان دي چې هغوی خیر په دې شیزونو خو موږ نه پوهېدو خو واقعي یو د ژوند ایکسپیرینسز وشي په دې سیالو دپاره تاسو ته پته ما سې خلک لیدلي چې هغوی د بینکونو نه قرضې اخیستي دي هغوی د عام خلکو نه قرضې اخیستي دي چا انډر پلی کړي دي چا صرف او صرف د سیالۍ دپاره سیالي خو هغه وخت کمپلیټ شي 2 ورځې خلک وایي پلانې خو داسې واده ورکړلو پلانې خو داسې ښه کار وکړلو پلانې په کور کې خو دا د سامانونه دي خو شاته صحیح هغه د زرو کسانو قرضدارې ناست یا زرو کسانو هغه محتاج ناستي نو داسې یو کار تاسو مه کوئ چې هغه سبا تاسو ذلیلوئ داسې یو قدم مه اوچتوئ سپیشلی السلام علیکم پخیر آل مهنور پخیر پروگرام کرتا هر کله وایم بیا جرم دی انتظار وکړه 13 هفته کې مې انتظار به ما ډېر زیات شو ډېره مننه څنګه زل دی روزانه ښه کور کې خیریت په شکر دی ریحان الله خبرې کوم له تیر میدان ومې پېژندلی څه به ویل غواړئ پروګرام کې ماشاءالله بس تاسو ډېر ښایسته نصیحتونه وکړو خو مینوال له پکار ده چې لکه عمل کېږي بس هغه چا خبره وایي ملا نورو ته مسلې کوي او خپله بیا عملې کوي زه خو زما دا سوچ دی که نه جی جی چې سیالي پکار ده خو په ښه کارونو کې سیالي پکار ده ښه کارونو کې صحیح خبره په ښو کارونو کې پکار ده چې موږ سیالي وکړو موږ له یو بل نه مخکې شو په داسې کار کې موږ له سیالي نه وکړو چې هغه له موږ هم تاواني بل هم پکې دا تاواني که نه بس مونږ هم ځان له تاوان ورکو هم نور ته تاوان ورکو وایي نه په دې نه یو چې که ګټه دی که تاوان دی پکې او ګر اوس مثال کې یو کس دی یو مالداره دی زه چې زه د سره مقابله کوم دې داسې چلو که زه هم داسې کوم چې زه اوس مې نه کېږي نو ولې کوم بالکل همداسې ده هغه چا خبره وایي د ځینې شیزونو کې سیالي کېږي هم نه موږ هغه ځان نه یو اوچت کار کوو خو موږ یې کولی نه شو اخر صحیح موږ راغورځېږو او داسې په درز راوغورځېږو که نه چې د اوچتولو والا هم بیا څوک نه دا د هغه لپاره محنت ضرورت دی بالکل چې محنت وکړي په همدې باندې ما مخکې خبره وکړه که نه مې هغه متل دی که نه وایي چې څومره د څادرې دومره خپې غځوه ټیک ده خپل څادر نه به خپې نه غبار کړې او خو که ستا ډېر شوق وي که نه نو ته خپل څادر کوشش وکړه چې ته خپل څادر اوږد کړي چې تا له د خپې لنډولو موقع میلاوه نه شي خو مونږ څه کوو مونږ وایي نه څادر مې دې هم لنډ وي او خپې مې دې پکې هم پوره راشي او نو فارغ مې کوشش نه کوم ځان پیسې هم غواړم ګاډی هم غواړم په کور کې ناسته هم غواړم ناسته هم غواړم مونږ څه وایي چې محنت مې هم نه کولی اے سی هم راته لګېدلی وی په بیډ کې پروت هم وی ښه روزانه مې چرګ او نری غوښه هم خوړلی او د میاشتې راته د 3 لکه روپۍ هم راتللې نه زه ته څه که نه وایي ما راته وګوره چې هېڅ کرسۍ مرسۍ راته خلک اسان کوي تاسو نه تعلیم کوي خو مې نه جګړه کم از کم کار ستاسو اواز ډېر زیات خراب شو اواز صحیح شو جی جی نو یو مرسته ما ته وایي چې اسان کارونه چې وایي چې ګڼه نه وایي سعودت نو ما تاسو بخواله تعلیم څنګه کوي ما تعلیم دې کوي هیڅ دې ته په کمپیوټر وایي نه پوهېږم سر زه په خبره باندې کال کټ شو ډېره ښکلې خبره هغوی کوله خو کال کټ شو بالکل دا خبره ډېره حقیقت ته مونږ وایو چې بس هر څه راله په تیاره راتللی نو په ژوند کې سیالۍ کولو دپاره هم محنت ضرورت وي تاسو خپل محنت وکئ یو ځای ته ځان ورسوئ اټومیټکلی سیالي کولو ته به ضرورت نه وي خلک به راباسي تاسو سره به سیالي کوي دا یاد ساتئ هغه یو خبره ده که نه چا ویل وایي په تا پسې خلک ډېرې خبرې کوي نو ما ورته ویل ما شکر دی چې زه داسې څه خو یم که نه چې خلک لاکیني په ما باندې خبرې هم کوي نو دا خبرو کولو دپاره هم انسان ځان نه څه جوړوي که کله که ته یو عام انسان یې ستا څه ویلیو نه وي ستا څه اوقات نه نو څوک به دې نه په ښه یادوي او نه به دې څوک په بد یادوي که کله ته یو مقام ته ورسېدې نو 50 خلک به تا ښه یادوي او 50 خلک به تا بد یادوي که بد دې یاد نه کړي نو ته ښو ته هم نشي رسېدلی دا یاد ساتئ نو ته خپل ځان اټومیټکلی یو مقام جوړ کړه چې خلک تا سره سیالۍ کوي مونږ ناست یو خلکو سره سیالي کوو او دا داسې کار وشو او د داسې وکړل او د داسې وکړل او ما ویل زه به دا کوم او ما نه پیله د داسې وکړل هغه دا گاډی ودرولی د هغه په مقابلې کې به زه دا گاډی ودروم د دې شیزونو نه هېڅ نه جوړېږي زه هم دا وکړئ چې یا الله هغه دا کار وکړو هغه خدای ته دومره نږدې شو چې زه څه وکړم
صحیح د ډېر زما وروڼه یا ډېر زما خویندې هغه به دا هم وایي چې خپله په میډیا کې ناسته یې ډوبټه دې په سر نشته او ته لګیا دا خبرې کوې خو کیدای شي چې په بورکه کې او په ډوبټو کې ناست وي او زما نه ډېر غلط کارونه وکړي او کیدای شي چې زه سریام ناسته یم او زه به څه غلط کار نه کوم ولې زه به د چا زړه نه ازاروم زه به د اسلام د دایرې نه داسې یو کار نه کوم چې هغه بالکل ناروا وي یا بالکل غلط وي نو تاسو که هر څه کوئ خو د چا زړه مه ازاروئ ولې چې الله تعالی خپله ویلي دي که نه چې هر څه کوئ خو د یو مسلمان زړه مه ازاروئ ولې چې د چا په زړه کې زه ناست یم مونږ څه وایو یو انسان چې کله خبره کوي که نه مونږ هغه خبرې ته سوچ نه وي مونږ په خپل ذهن کې دا وایو چې دی چې خوله بنده کړي دله به زه کم جواب ورکوم په ده به زه کم ګزار کوم په دله به زه کم نمونه جواب ورکوم کم نمونه پیغور به ورته کوم صبر کو چې ودرېږه دا بل به کله راغورځېږي چې زه ورله پیغور ورکړم زه ذلیل کړم زه یو انسان که چېرته یو ښه ګزاره کېږي مونږ ورځو هغه زیږونه پرې وران کړو چې دا به داسې که دا کار نه کوي دا به داسې نه کوي دا به داسې نه کوي مونږ بل انسان له زوره نه ورکوو خپل ځان اوچتولو دپاره خپل ځان های لیول ته راوستلو دپاره مونږ څه وایو چې هر یو کس زمونږ د خپو غلام وي زمونږ نوکري کوي مونږ دا کله هم نه وایو چې الله مونږ ټول دی الله ښه وساتي نو پس څه نشم ویلی اکثر په ځینې خبرو کې انسان خفه هم ډېر زیات شي په ژوند کې زه یم چې کوشش کوئ دا مه کوئ وایي که ته 100 کورونه وران کړي که نه خو خپل یو کور به جوړ نه کوې دا یاد ساتئ که تاسو ډېرو خلکو سره بد وکړئ که نه چې الله تعالی هغه په نصیب کې بد نه وي لیکلی که نه ته کله هم چا سره بد نشي کولی دا د ژوند اصولونه دي او زما ډېر کالرز دي ناست دي غزاله خور به هم زما پروګرام ګوري شبیر سره هم نشته چې هغې ته کال میلاو کړي خو بیا هم که تاسو ناست او زما پروګرام ګوري نو تھینک یو سو مچ ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مانور خان خو ما ته پته نه وه ښه چې تاسو ته پته وه ځکه دې یاده کړم لا اله الا محمد رسول الله پته راته نه بېشکه چې خدای یو دی کلمه مې درته وخوړه چې ما ته پته نه وه نه خیر دی به داسې دغه خبره کلمه مه خوره کلمه ډېر لوی زور لري صحیح څنګه نه بله ورځ خو چې څنګه بله هفته باندې شروع شو نو زه خو به جواز سر ته او کامان صاحب ته خاص کوم چې زما د ارزو تاسو بیا ومنئ چې دا پروګرام جمعې ته کوي اول چې څنګه زما بچي را دننه شو پروګرام شروع شو نو دغه شان مې یو ساعت هم کته خو بس ما وی نشم کولی وسیله د هغې مېلمستو وي راشي کښېني خو بس الله دې دله مای حیا درکړي الله دې دله ژوند درکړي الله دې دله عزت درکړي ډېره مننه ډېره دله قدر درکړي او ماشاءالله ماشاءالله مې درته وي بیا توره جوړه څنګه وایي وایي تورو جامو کې د نظره نه شوی چېرته ناجوړه د زړه سره نه شي نو زه چې د زړه سره چېرته ناجوړه نه شي په دې ښایسته ناجوړه یم داسې مرۍ مې خرابه ده او داسې دردونه تېر شوې هفته مې چې تاسو څنګه خبرې واورېدې نو ما وي چې د مانور مرۍ خرابه ده او ټوخېږي بیا ما چېرته بیماره خو زما خو د سره خبره دغه نه کېدو او زه ټول AVT خیبر چې څومره مشران او کشران دي ټولو ته دعا سلام کوم او دا خیبر دی الله په ټولو باندې ټولو کارکوونکو باندې یو ورور درته وسوي وایي زه صرف ستا پروګرام ګورم نو ټول د خدای په خپلو کارونو په خپلو مقصدونو کې کامیاب دی خو زما په خپله بس دغه ستاسو پروګرام ته انتظار او دغه پروګرام ته ناست یم او ښه را باندې لګي بس ما خو تاته لور ویلې ده یو لور مې یې بالکل لري امي دې څنګه را د هغې حل راته ووایه بس ګزاره یې د سهار مې دوه درې چپلې خوړلې دي خو اوس یې ګزاره د امي د لاسه دې خوړلې دي اکچولي هغې هغه اپریشن چې کړی نو سټنډ ورته لګېدلی ما چې پې څنګه سټنډ ریموو کړو نو زما پېښور کې لږ سکار و نو ما زه خو یوازې چېرته نه ځم انسان دی که نه نږدې خو زه بیا هم سړی تلی شي خو لکه چې لرې چېرته ځم نو زه د امي نه یوازې نه ځم نو ما هغه هم ځان سره بوتله هغه زما کار ډېر لیټ شو نو 2 ورځې پکې ولګېدې هغه چې راغله د هغې حالت سم خراب و بس سهار یې بلډ پریشر هاي و بس چې کم ناروای راته ورولی شو راته وایورولې ما ځان خیر دی راته وروه خو تا دې اوس خدای ښه کړي بس زما کار پکې وشو الله دې تعالی روغ صحت او روغ صحت اوس درکړي د خیر مې زما کار پکې د پېښور ګرمي او د مردان ګرمي دا خو بس هغه منلی غزالې خو ورته یقین کېږه نه چې زه حیران وم که نه چې ما ویل دا خلک او ما واقع وي چې لکه مونږ وایي چې زمونږ کارونه سختي که نه خو د هغه ښځې د خپلو خاوندانو خپې دې ښکل کړي واقعي چې په دومره ګرمۍ کې سپیشلي چې څوک یا دیاړیانې کوي یا څوک مزدوریانې کوي لکه ځینې خلک خو بس دوکان ته لاړ شي پنکه لګېدلي شاپ کې ناست هغه بېله خبره ده خو ځینې داسې کار دی چې هغه ریډۍ ګرځوي یا په منډیو کې یا په نورو ځایونو کې په دې ټایم کې لګیا دي هغوی کارونه کوي که نه نو واقعي زه یم چې هغې خلکو ته زما سلیوټ دی زه چې به چېرته دا سیلۍ توپان راشي دا باران راشي یو د ژمي دا جړۍ شروع شي نو خدای شته چې زه په دې ګاډو والا په دې غریبو خلکو زه ډېر زیاته خفه کېږم صحیح
نو د یو ورځ د مزدورانو پروګرام او د مزدور ورځ په دې خیبر باندې د ماجبین پروګرام هغه مزدوران راوستي ما غي ته ټلیفون کړو ما ورته چې داسې خلک یې تاسو تا ټاپک کوم څومره خپلې خیره نو په هغه ځل مې خو زه بیخي وزګاره نه شو په دې ارته کې چې ما یې تاسو سره په دغه خبرې چې ډېر خپلې ټاپک راوړی او داسې دغه چې د خلکو هغه زړه پې دردېږي هغه زړه پې خوږېږي چې یو دغه ته خلک ګوري خو چې عبرت یې اخلي خدای شته چې موږ د چېرته واک له وځو پخوا ښه ګاډی دي چې الحمدلله خپله مو شته دی خو چې ښه ګاډی را باندې تېر شي نو دغه ویم چې یا الله د هر چا چې دی خدای ته نصیب کړي او موږ له هم راکړي او موږ یې څه وایو او که د چا ښه جامه پیزار وي نو ووایي چې خدای ته د دې نصیب کړي او د الله در لوی دی یا الله موږ له هم راکولی او ما همیشه داسې خلک لیدلي دي چې کوم اکثر ما سره ناستي د شي له هم خدای ګاډی ورکړی دی چېرته مونږ له راکړی وی نو یو خبره وه نو دا شی دی چې درې ګاډی ورکړی دی نو زه یم کیدای شي چې هغه مانور به چې د کبر نه یریږم د غرور نه یریږم د جیلسۍ نه یریږم زه یم چې بس ما کار کړی دی او الله را باندې صافت نازل کړی دی او بس دغه وایم چې جیلسي ډېره یو بده بلا ده کو د بل کنده کنې هغه کندې ته خلک وایي کویا مه کنه د بل سړي په لار کې وایي چې ستا به د کوی په غاړه لار شي نو زه یم چې ډېر غلط دغه دې خلکو یې خیرې او زور چاله دي زور دي نارینه ولدي بس ولا که پوهېږو غزالي خورې څومره چې زموږ نه کېږي زیات ما خو پیله ویل چې موږ دومره نه یو چې څه وکړو خو کوشش کوو چې څومره مینهوال دي یو داسې ټاپک یا داسې خبر راوړو چې خلک کم از کم څه نه څه عبرت خو ترې واخلي که نه کال کټ شو موږ سره ګاه نشتې بریک دی بریک والا ما ها دا ټایم موږ سره دی وړي شان دمې زو دمې باندې دمې نه واپس کم بیک ویورز زر بیا پروګرام کې تاسو ته ما هر کله راځم خپل پروګرام طرف ته او ټول هغه مینوال طرف ته چې کم دی ټایم ما پروګرام کوي ټول ډیره مننه ډیره پکې داسې چې کوشش وکړي چې کال وشي خو کال نه اټینډ کیږي نو د هغې دپاره ډیره بخښنه غواړم ولې چې ما تاسو ته پهله هم ویلي چې ایک انار او سو بیمار نو یو ټلیفون دی او د هر ځای نه پې کال را رواني نو د ځینې خلکو کال اوچتول اکثر ډیره مشکله شي 05141022252 دا زموږ کال دی په دې باندې تاسو کال کولی شئ چې د کوم خوش نصیبه نمبر ولګېږي هغه سره به زه خبرې وکړم او راځم خپل ټاپک طرف ته چې واقعي تھینک یو سو مچ زما ټولو کالرز وي چې تا واقعي ډېر ښه ټاپک راوړی دی نو بس زما ټاپکونو همدا مقصد دی چې زموږ ډېر واړه شیزونه موږ لایف ټایم دپاره تباه کولی شي موږ بربادولی شي نو انسان هغه کار ولې وکړي چې ټول عمر ترې پښیمانه وي ځینې کس د خپلې لور واده کوي نو څوک د مجبورۍ نه کوي څوک د سیالۍ نه کوي چې بل خپل لور په واده کې دا ورکړي زه به دا کوم هغه اکثر پوره کولی نه شي او د دنیا جهان دومره قرضې وکړي چې هغه لور عاجزې واده م شي دوه درې بچي مو شي خو هغه قرضې کله ختمې شوي نه زموږ د سیالۍ وجې او ځینې خرګانې داسې چې هغه وایي چې زه به خپل زوی داسې واده ورکوم چې ټوله دنیا به یاد ساتي په اخره کې صحیح اټینټونه یې په قرض راوړي او بیا د ټینټونو پیسې هم نه او دا ټایم موږ سره یو ګانا د ګانا ورو ګانا واپس بیا نشته ها کال دی السلام علیکم السلام علیکم مونږ سره ګانا نه مونږ سره یو کال دی زه پوه نه شم دومره مخامخ غټ لټې راته لګولی دي هغه راته اشاره کوي ما یې کوي چې ګانا ده سجی ښه بس خیر دی لایو پروګرام دی بس ټول ټیم ته تاسو ته سلامونه وعلیکم السلام ډېر تازه تازه یې لکه جوس تسکلی یا د روټۍ خوړلې ده ما اوس مې بس په دې ساعت روټۍ خوړله وګرځېدم او محمد شفیق د زړه نه او د سوکانو نه سوکانو نه څنګه چل دی سوکانو نه پېښور کې خو ډېره ګرمي ده شکر دی یو سوکانې په افغانستان کې دی یو په باړه چینار کې دی خو دا پېښور والا سوکانې دی ښه پېښور او که نه سوکانې مو هم پېژنو پېښور والا بالکل نه موسم شکر دی ګزاره کېږي دا څو ورځې ګیر چاپېره بارانونه شو دلته زموږ پېښور کې دلته نو شوی خو موسم ورڅخه شوی دی نه ولې دا ما سره ورانه وه چې زه درغلې وم داسې سخته ګرمي را باندې راټیټه وه سجي ښه نه بس تاسو به چې ته دغه شوی نو بس تاسو باندې وځه نو ایسي ته ناست وم که نه خو په صدر کې مې کار و په صدر بازار کې خو ما ته چا ایسي نه لګوله که نه او صدر بازار کې خو وي ګرمي رسوي او که نه بس یو دا کار که هم څوک وکړي چې په بازارونو کې ایسي ولګوي بیا به ټیک شي صحیح ده ما دا وختونه دا ماشومان وایي دا ماشومه څوک وایي څوک وایي سړی و زه ورته یم ماشومه واضح را سره په جنګ دی پوه نه شوم هلو هلو
ها کال کټ شو زه پوه نه شوم د ماشوم په خبره باندې چې تاسو سره څوک ماشومه کوئ چې څوک ماشومه تېره شوه یو ماشومه چې کومه تېره شوله هغه زما ورېره وه که تاسو د هغې په باره کې تپوس کول غواړئ هغه ما راله وایي کارټون راله تیز کړو دې به چې که هغې تپوس کوئ نو هغه زما ورېره وه او که ستاسو څوک ماشوم وي نو هغوی ته سلامونه موږ سره د ګانې ټایم د ګانه اور واپس بس ارمان مه کوئ که نه کوشش کوئ چې څومره وخت درله الله درکړی هغې نه خوند والئ په هغې کې هر یو ارمان خپل پوره کوئ ولې چې هر څه راځي خو وخت واپس نه راځي نو چې په ژوندون در سره څوک هم دي د هغه قدر وکړئ د هغه عزت وکړئ ولې چې وخت لاړ شي وخت کله هم واپس نه راځي ما تاسو ته پهله خبره وکړه چې ځینې شیزونه مونږ وکړو هغه وخت خو تېر شي خو مونږ ته ارمانونه بیا پاتې شي نو داسې ډېر شیزونه ارمانونه پاتې کېږي یا چې مونږ چېرته په سیالو کې ځان برباد کړي نو مونږ ته ارمان چې کاش په هغه ټایم کې مې داسې نه وی کړی او دا کار مې کړی وی او داسې مې کړی وی دن راته دومره مسله نه وه کال دی مونږ سره نو بیا الله السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام چې څوک د کوم ځای نه څرنګه باجي خیر ده خیر دی څوک خبرې کوئ ټي وي والیوم کم کوئ کایندلی پلیز لکی مروت جی لکی مروت لکی مروت څنګه یې تاسو خیر دی ډېر ښه وي باجي پروګرام دی ډېر ښایسته ده ډېره مهرباني شکریه ډېره مننه څه به ویل غواړئ یاره باجي بس تا ډېره ډېرې شکریه ادا کوو زما شکریه ادا کې ډېر 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 زیات باجي د کپړې دې ډېر زیات خوند راکوي ډېره مهرباني ډېره شکریه که نږدې وي درکړې به مې وې که نه ای باجي ډېره لرې ډېره مهرباني ما ته ډېره ښایسته ښکارېدې ډېره زه د همیشه پروګرام زه تا ول ګورم ډېره مننه ډېره شکریه تھینک یو سو مچ چاته څه میسج څه پیغام به ورکول غواړئ نه جی بس صرف تا شکریه ادا کوم ډېره مهرباني زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ماته کال وکړو دومره خوږې خبرې مو وکړې دا نمبر سیو کړه ښه ها صحیح د نمبر به سیو کړم صحیح سو مچ تھینک یو ډېره مننه تھینک یو سو مچ کال کولو لپاره واقعي ځینې مینوال داسې چې هغه انسان واقعي د زړه نه عزت کوي او واقعي نن سبا واقعي دومره خلک هوښیاران دي نو ځینې خلک چې خلک وګوري په دې زمانې کې هم داسې خلک شته دي چې هغه ډېر معصوم وي او واقعي سړی حیران پاتې شي چې یار دا مونږ کله خپل ځان ته وګورو او دنیا ته وګورو نو اکثر زه حیرانه پاتې شم چې لا په دې زمانې کې هم یو څو معصوم خلک لا اوس هم شته دي او واقعي زه هغې ته جاهل نه ویل پکار هغې ته معصوم ویل پکاري ما ډېر پړه لیکه جاهل او ډېر انپړه خلک مې چې کوم دی هغه ما هوښیار لیدلی دي نو مونږ پړه لیکه څه ته وایو چې هغه میټریک کړی یا پی ایچ ډي کړي یا ګریجویشن کړي او انپړه څه ته وایي چې هغه سبق نه ویلي خو زما به هغه خلکو نه توبه ده چې کوم پړه لیکه جاهل او دا یاد ساتئ په ژوند کې پړه لیکه جاهل هم ډېر وي او انپړ هوښیاران هم ډېر وي راځم خپل ټاپک طرف ته او بار هم دا ویل غواړم چې 2 ورځو خندا دپاره 2 ورځو خوشحالۍ دپاره 2 ورځو سیالۍ دپاره خپل ټول ژوند مه بربادوئ خپل ژوند مه تباه کوئ اکثر په رشتو کې هم موږ داسې سیالي کوو اول خپله لور ډاکټر له ورکړې ده زه به خپله لور MBBS هغې ډاکټر نه بره ډاکټر له ورکوم یا هغه په امریکا کې ورکړې ده زه به په لندن کې ورکوم خو موږ دا نه ګورو چې نوم دپاره خو یې ورکوو خو سبا به هغه زما لور خوشحاله هم ساتي او که نه به ساتي زما لور به په داري او در په در به وي او که خوشحاله به وي خو بس په هغه ټایم کې هغه سیالي وکړو چې پلاني خو خپله لور په داسې ځای کې ورکړې ته اوس ګوره چې زه به خپله لور په کوم ځای کې ورکوم نو زه یم چې د سیالۍ نه ځای چې تاسو دا سوچ وکئ چې پلاني خو خپله لور په داسې ځای کې ورکړې ده خو زه خپل لور داسې ځای کې ورکړم چې خوشحاله وي نیکعمله وي سبا یې راته در په در نه کي او ذلیله یې نه کي السلام علیکم وعلیکم سلام جی رور جانه څوک د کوم ځای نه ګلګت نه خبرې کوو څوک ګلګت نه انور ګلګت نه خبرې کوي انور وروره څنګه یې ښه خیر دی خیر تاسو خیر خو رئیس طبیعت کې ښه دی زه خو ټیک ټاک یم څه به ویل غواړئ پروګرام کې بس پروګرام ډېر ښایسته روان دی ماشاءالله وړي ډېره مننه ډېره شکریه چاته څه پیغام څه میسج ټاپک حوالې سره څه خبره بس دا ټاپک ډېر ښایسته روان دی او رښتینې خبره ماشاءالله نن سبا چې څوک عمل صحیح نه کوي بالکل نو چاته به څه میسج ورکول غواړئ بس زما ټولو پښتنو ته سلامونه تاسو هم سلامونه وعلیکم السلام ډېره مننه ډېره شکریه د کال کولو دپاره او تاسو هم سپیشل سلامونه وعلیکم السلام ګانه شته موږ سره پروډیوسر صاحب ګانا ورته ولګو ناز اقبال په आवाज باندې همای کته کال کټ کړی
د اقبال په اواز باندې ښایسته ګانه ولګوه. ګورو به انشاءالله، ضرور 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 کوشش به کوو. او ماشاءالله تاسو د راټول ډېر ښایسته دی ولې. جی تاسو د کپړې ماشاءالله ډېرې ښایسته دي. ډېره مهرباني، ستاسو سترګې ښایسته دي. تاسو د کپړې ماشاءالله ډېرې ښایسته ډېره مزه څه کوي اورې. ډېره مهرباني، شکریه، ډېره مهرباني، مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ما تپوس کولو موږ سره ګانې شتې؟ بریک والم. زه یو وړې شن دمې باندې دمې نه واپس بیا راځم. جی ویلکم بیک ویورز، زل بیا پروګرام په خیر کې تاسو ته وایم هرکلی. او داسې وړوکې بریک والی ځم، زه پکې لږ ارام وکړم، لږ پکې کښېنم. نو ما دوه خبرې کړې وې، وی بریک او چې څنګه بریک لاړ شي واپس بیا راشه. جی راځم خپل کالرز طرف ته ټولو ډېره مننه، ډېره شکریه چې تاسو دومره فونونه کوئ، زموږ سره خپل خیالات شیر کوئ، د ټاپک حوالې سره تاسو خبرې کوئ. او بیا هم که زما کومه خبرې یا څه شی په چا باندې هم بد لګي، زما هرګز په چا طنز کول یا چاته څه نیچه دکھاول زما هرګز څه مطلب نه. خو زه ځینې شیزونه زه صرف دا ویل غواړم زه یم چې نه دي کول پکار، چې انسان پکې وروسته ذلیلېږي او انسان پکې وروسته شرمېږي. نو وایي یو مخامخ شرمېدلی ښه نه د لس مخامخ شرمېدلی. نو هغه یو مخامخ که ته انکار وکړي چې یاره دا کار مانه نه کېږي، زه نه شم کولی، نو ښه خبره ده. خو موږ په هغه ټایم په سیالۍ کې که موږ یو کار انسان دا کار ته کولی شي، موږ ورته بلکل زه خو ضرور کولی شم، او سبا یې بیا ونه کړو نو لسو کسانو مخامخ وشرمېږو. نو اچھا خبره وایي یو مخامخ شرمېدلی ښه دی که د لسو مخامخ. نو کوشش کوئ که چېرته پاتې راځئ یو کار تاسو په وس کې نه یا نه درنه کېږي نو صاف انکار کوئ، څوک په تمه کې مه ساتئ. ولې چې په دې کې صرف دا نه چې سیالي انسان ذلیلېږي، په دې کې هغه انسان په تاسو باندې یقین هم ختم شي، ستاسو دپاره هغه ریسپیکټ چې کوم دی هغه هم ختم شي او خوند هم نه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روړ جانه څوک او د کوم ځای نه؟ د نوشیره نه د راشد خبرې کوم. څوک خبرې کوئ؟ راشد خبرې کوم. راشد. راشد وروره څنګه یې؟ تاسو خیریت ته خیر دی؟ خیریت دی، بالکل ټیک ټاک. تاسو پروګرام ته ناست یم، ګورم او ډېر خوند نه کوي. ډېره مننه، ډېره شکریه. ځکه چې تاسو کوم نننی ټاپک دی چې یاره سیالۍ مه کوئ که نه، نو مطلب دی د خپل فادر سره ښې مطلب دی دغه پکار دی که نه، غځول پکار دی. او جی نو دا نه چې څنګه تاسو اخر کې وویلې چې یاره وایي چې دا واده دې پرنۍ وکړو زه به هم کوم، زوی ته خو بیا اخري کې وګوري هغه چې کوم دی د هغې هغه کوم چې دغه راوړي کراکري راوړي هغه هم قرضدارې وي. بالکل همداسې دا ما تاسو یقین کوئ چې دا کومې خبرې کوم دا زما ایکسپیرینس دی، زما مخامخ داسې شیزونه شوي دي. ټینټونو پیسې بیا پاتې ډېره ګرمي وه باجی، ټینټونو پیسې بیا پاتې. ما وایي چې تاسو وایي پېښور ته لاړو ما، نو پېښور کې ګرمي ډېره وه، ډېره زیاته توبې مې ویستلي. زما خپل پروګرام دی نو د تلو، نو ما وایي چې یاره زه خپله ځم، نو تاسو د ګرمۍ ووایي نو زه هم بالکل ګبراو کړم. نه که کار مو صرف په ګاډي کې وي که نه چې تلل وي یا د چا کور ته. جی جی ما سره خپل کنوینس شته دی. پوه نه شم. ما باجي وایي چې ما سره خپل کنوینس شته دی. نو زه هم دا یم که نه یم که صرف د خپل ګاډي پورې ستاسو کار وي نو خپل ګاډي کې تللی شي فل اے سی کې او بیا راتللی شي، او که چېرته بازار مازار کې مو کار وي نو بس بیا ځان نه لاس ووینځئ. هلو کال کټ شو، موږ سره ګانه شته، یو ګانه راکړئ، یو ګانې طرف ته ځو، ګانې نه واپس بیا راځو. ملنګ یم او واقعي ډېره زبردسته ګانه، ډېر ښکلی ویو او واقعي زه همیشه هم داسې وایم داسې ګانه راوړئ، داسې یو معیاري الفاظ راوړئ، داسې ګانې چې خلک ترې خوند واخلي. زمونږ خلکو صحیح استغفرالله نن سبا خو هغه پښتو ګانې کتل هم یو شرم دی، خو خیر کوشش کوئ څنګه چې زما خپل زما یو دا سوچ دی ایز ا سینګر، دا سوچ کومه چې همیشه یو داسې ګانه راوړل پکار دي چې هغې کې خو یا ته چاله یو پیغام ورکړي یا ته به هغې کم از کم داسې ډریسنګ او داسې چې خلک تا نه کم از کم پښتانه دي ګڼي، کم از کم ته داسې څه مه کوه چې خلک تا خلکو ته که انګرېز دي ګوري نو هغه خو هسې هم کتلی شي، نو موږ پښتانه هم ځان نه انګرېزانې جوړې کړي دي. نو کوشش کوئ چې سانګز داسې راوړئ چې انسان د فیملی په منځ کې ناست هم ستا ګانې اورېدلی شي. ځینې خلک خو داسې ګانې راوړي چې انسان هغه انډیا فلمونو نه زیات سړی هغه پښتو ګانې نشي اورېدلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روړ جانه څوک او د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام.
جی نور جان څوک او د کوم ځای نه بات کرتے ہیں اسلام آباد نہیں کنا کوم ځای نه اسلام آباد نہیں فیصل آباد نه اسلام آباد ته اسلام آباد نه څنګه وروره ښه خیریت ته خیر دی خیر دی ٹھیک ته زه ټیک ټاک یم ته به څه ویل غواړې پروګرام کې ٹھیک ہے ماشاءالله موږ په دغه مخکې چې ګاڼې کې تېرې شو کنه ډېر خوند یې وکړ ډېر ښکلی پروګرام دی ماشاءالله ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره ښکلې ښکارې کپړې ډېره ښکلې ښکاري ډېره مننه ډېره شکریه ما ویل زه به دا سوټ لرې کوم ښکلی نه دی خو دا خو راته ټول وایي چې ښکلی دی چې بیا یې لرې نه کړمه هلو نه ماشاءالله ډېر ښکلې سوټ دی ډېره مزه دې سره کړي ماشاءالله ډېره مهرباني ډېره شکریه ټاپک حوالې سره څه ویل غواړئ چاته څه پیغام څه میسج په نظر ما شي کنه موږ د پروګرام ګوري کنه چې دا پروګرام نه کېدلی دی کنه موږ ګوري ډېره مهرباني ډېره شکریه وایم چاته خو به څه پیغام ورکول نه غواړې دا دفتانګه دې پرې راوسته کنه خو ډېره مزه یې وکړه دومره خوند وکړ د دفتانګو پروګرام چې څنګه کېده خو موږ د اول نه سرونه موږ دفتانګې پروګرام ګوري صحیح ډېره مننه شکریه او الله دې وکړي چې دا پروګرام تاسو همیشه همدغه شان خوښ کړئ نه ډېره مزه کې ډېر ښایسته پروګرام دی ډېره ښایسته ښکاري ماشاءالله خپل په نظر ما کړه د پروګرام بیا لږ پرې راوله که نه دفتانګې والا چې یوه ګڼه پرې راوله خوږه غوندې صحیح ده زه درته په اخره کې چې بس پروګرام آی تھنک زما خیال سره 11 منټه پاتې دي نو وایند اپ په ټایم کې بس تاسو ته چې دی ګانه ولګوم صحیح ده صحیح صحیح څنګه خوشاله غواړه ٹھیک شوله ډېره مهرباني ډېره شکریه شکریه صحیح موږ سره بریک ټایم خو نه دی ښه زه وړي شان دمې باندې دمې نه واپس بیا راځو لایو دی ما ته پته هم نشته دی زما کیمرامین یو خبره وکړه ما له خندا شنه کړله تا زما ورېرې پورې خندا کېږي جی ویورزو ته بیا هرکلی به تاسو ته پروګرام په خیر کې زه ورته یم څنګه د یو منټ بریک لري د سره یې اخلی یم زه بریک کې امي ته کال وکړم چې ګورم بیا وایي پروګرام لایو راللو امي مې مخه په غم اړولې ده بس ورسره لګیا ده په کور کې ما ته په هغې کې لګیا اوسه چې زه دلته خپل پروګرام وړاندې کړم نو امید کوم چې زما پروګرام نه به تاسو ډېر زیات خوند اخیستی وي خوښ کړی به مو وي داسې څه خبره که پکې شوې وي چې تاسو باندې بده لګېدلې وي بخس به غواړم بار بار وایم چې زما چې څومره هم ټاپکونه ما راوړي ښه کوه بد نشته دی یا ناامیدي یا ښه خبره ښه اخلاق پیغور او مکافات عمل څومره چې هم ټاپکونه راوړي د هر یو شاته یو ډېرې غټې غټې تفسیرونه ما تاسو ته بیان کړي دي چې هر یو شي چې کم دی هغه ډېر وجوهات کېدلی شي ډېر شیزونه ښه کېدلی شي ډېر شیزونه بد کېدلی شي نو داسې کار نه دی کول پکار چې هغه سبا ستاسو دپاره هم عذاب جوړ شي او زما دپاره هم عذاب جوړ شي کوشش کوئ تاسو به لیدلي د انسان السلام علیکم جی السلام علیکم جی مانور خان څنګه یې ښه زه ټیک ټاک خو جانې څوک او د کوم ځای نه جی زه پېښور نه سایما خبرې کوم تاسو ډېر ښکلي ښکارئ پروګرام هم ډېر ښکلی روان دی ډېره مهرباني سایما خورې تاسو خپله ښکلي یاست تاسو سترګې ښکلي دي څه به ویل غواړئ پروګرام کې جی بس زه به څه ووایم خو تاسو چې دا کومې خبرې کوئ ډېرې ښکلې خبرې کوئ ډېر ښکلی ټاپک تاسو روان کړی دی او ډېرې مزېدارې خبرې کوئ دې خلکو ته چې څه ووایي ډیره مهرباني ډیره شکریه بس دا ستاسو ټولو مینه ده چې موږ له موقع راکوئ چې موږ کینو غنټې نه پروګرام 1.5 غنټې تړلو دا نور هیڅ نه دي صرف او صرف ستاسو مینه ده جی ولې نه ستاسو سونګ موږ اورو ډېر مزېدار دي سوټ کې ماشاءالله نن ډېر ښکلي ښکاري تاسو ډیره مهرباني خوښ یم خوند کړ بیا تاسو اچولې ده نو ډیره مهرباني ستاسو سترګې ښکلي دي او بس زړه مې دی چې داسې یو لساته والم او بس ټولو له ګفټ کوم نه مړې بس خیر دی بس ستاسو دي دا هم ډېره ده او بس ما تاسو سره په پیله ځل کال کو په پیله ځل زما دا خبرې تاسو سره وکړي بلکل همداسې ده الله دې وکړي چې همیشه ستاسو کال میلاویږي همیشه تاسو دا پروګرام خوښ کوئ او نور چاته څه پیغام څه میسج نه بس ټیک ده زما د ټولو مینهوالو ته سلامونه دي چې کوم به ټول ناست وي ستاسو پروګرام به ګوري وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېره مننه کال کټ شو موږ سره ټایم زما خیال سره د وایند اپ دی که نه ما ته خو دې وایي چې 6 منټوګانه ده ښه 2 منټ نور هم دي ګوره زه دې وکړه ما ورته زه ډېره ستړې شوې یم وایي بس یو خبرې وکړه بیا د 6 منټوګانه ده بیا به ختمه شي خو خیر بیا هم زه راځم همدا خبرې ته زه راتلم چې ما تاسو ته همدا خبره کوله چې زما د خبرو نور هېڅ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی خیر دی ټیک ټاک یې جی زه خو ټیک ټاک یم تاسو خیریت ته خیر دی او خیر موږ د چین نه خبرې کوو چین نه
د سیاچین نه ها سیاچین نه څنګه دا ټي والی هم خو دې روکه که نه زه سیاچین واورم او که دا ټي واورم او جی بس موږ دا وګورو ډېره ښکلې ښکاري دا خلک ډېر صفتونه کاري خو موږ د یو نقطه کې به کوي دوپټه دې په سر نه ده نو بس زه چې دوپټه په سر کړم نو هم تاسو نه خوشحالېږئ که لرې کړم هم تاسو نه خوشحالېږئ دا والا په سر به یې کم درته نو څه به پې وشي بس دی ارمان دې پوره شي ډېر ښه پې کېږي اسلام کې دا وایي ګوره سطر ښه شي دوپټه چې په سر کې وګوره اوس د دې ټولو نه ښکلې ښکاري ښه اوس ښکلې ښکارم نو په غاړه مې دومره ښکلی ډیزاین دی چې دوپټه مې واچوله ټول ډیزاین مې پټ شو کال کټ شو چې بالکل دا د هر یو انسان یو خپل سوچ دی خپله مینه ده زه په چا هم تنقید نه کول غواړم چا ته به زه په ښه کې څه کې ښه ښکارم چا ته به څه کې ښه ښکارم خو زه همیشه دا خبره کوم چې پرده چې کومه د هغه د زړه په کار ده په ډوبټو او په بورکو او زه دا شیزونه نه منم بالکل یو خبره دی چې زموږ په اسلام کې راغلی دی چې واقعي نه دی کول پکار خو که زه دې شیزونو ته ما تاسو ته پهله مې چې موږ سوچ وکړو نو زما ټي وي ته راتلل هم ګناه ده او ستاسو ما په ټي وي باندې کتل هم ګناه ده جی زما پروډیوسرانو راته دوپټې مې بہت اچھی لګي ډېره مننه پروګرام په ختمېدو دی او واقعي ستاسو ټولو یو جهان مننه چې تاسو زما پروګرام خوښ کړو لایک مو کړو دومره فون کالز مو کړل او دومره ښکلې ښکلې خبرې مو ما سره شیر کړلې د ټولو ډېره زیاته مننه که زما کومه خبره په چا هم بده لګېدلې وي هغې دپاره بخښ غواړم ما ته او زما ټول ټیم ته به راکوئ اجازت خو داسې بالکل هم نه یو ښکلې مزدار شانګانې دپاره بلې هفتې پورې ما ته راکړئ اجازت د الله په امان